د مزل راډیو قدرمن اورېدونکو بیا هم ستړي مه شئ. د ژمنې سره سم د خپرونې په دغې برخه کې مرکې ته رارسېدلي وه او د داسې یو شخص سره موږ مرکه لرو چې هغه په ډېر لنډ وخت کې او په ډېر تنګ وخت کې د سوشل میډیا فیسبوک او یوټیوب د لارې ډیر زیات مشهور شو او خپلو هیوادوالو ته یې داسې ویډیوګانې جوړې کړلې چې هغوی ورڅخه د تل لپاره مطلب واخلي او یو څه نصیحت واخلي او یو څه ورڅخه زده کړي. دغه ځوان شفیع الله شباب صاحب چې زما همنامی دی چې همدغې سره موږ مرکه لرو، له ده به پوښتنې وکړو او د ده په ژوند او فن به خبرې وکړو. شفیع الله شباب صاحب موږ سره د واټساپ د لارې په اړیکه کې دی. شفیع الله جانه د مزل راډیو ته ډېر ښه راغلی، خیر راغلی، هر کله راشئ. مننه، کور رمضان خوښ اوسئ. له تاسو نه مننه، له مزل راډیو نه نړۍ مننه او له ټولو اورېدونکو څخه هم مننه کوم. ډیره مننه کور ودان شفیع الله شباب صاحب، له تا غرونه مننې چې حاضر شولئ. راځئ د مزل راډیو درنو اورېدونکو ته مو خپل ځان په بشپړه توګه معرفي کړئ. ډېره ښه ده، ولې نه. د ما پوره نوم خو شفیع الله شباب ده، د افغانستان میدان وردګ ولایت یو او مونږ خو اصلا کوچیان یو، د ټول افغانستان یو خیر. او بل په ټولنیزو رسنیو کې تفریحي ویډیوګانې جوړوم. کوشش او مقصد مې همدغه ده چې پښتنو ته، وطنوالو ته یو پیغام لرونکی یو پیغام ورسوم. د ویډیو مې مقصد خپلو پښتنو ته یو پیغام ورکول دي. ډیره زیاته مننه کورودان شباب صاحب، له تا غرونه مننې. که دا راته ووایي چې په کورنۍ کې څو نفر لرئ؟ مور و پلار مو ژوندي دي یا نه؟ مونږ خو داسې چې کلیوالي داسې د کوچیانو کورنۍ خو اکثر ډېرې غټې. مونږ خو تقریبا څه 18-19 کسه یي شاوخوا د خپل فامیل. او شکر الحمدلله، شکر الحمدلله، مور هم ژوندی ده او پلار هم ژوندی ده. ډېر ښه ده، ډېر ښه ده. ډېره زیاته مننه شفیع الله جانه کور ودان. که تاسو راته دا ووایئ چې والد صاحب ستاسې پلار محترم څه کار کوي؟ د دې ترڅنګ د دغه ویډیو جوړولو چې تاسې خپل ولس ته پکې پیغام ورکوئ او دغه فیلډ د فن ته راغلی یاستئ، له دغې فن علاوه تاسې کوم شخصي کاروبار لرئ یا نه؟ پلار مې د میوې کار کوي او بل تاسې وویل چې ویډیوګانو دغه نه بغیر تاسې کوم مصروفیت، نو هغه زه خپله هم دغه پلار سره په کار بوخت یم. نور وروڼه مې کوچني دي، واړه دي، نو زه خپل پلار سره لګیا یم او بس کار روزګار ورسره کوم. د ژوند دغه پړاو ده په مخې وړو. ډېر ښه ده. نو شفیع الله جانه که دا راته ووایي چې په دغه فیلډ کې تاسو کار کوئ، څو نفره تاسو سره کار کوي؟ څو نفره غړي لرئ؟ مونږ خو 5 کسان یو ټوله ډله. 4 مې د کوچني ماشومان دي او یو زه یم، ما سره 5. او ځینې کسان ما ته وایي د خپل خپلوانو کې یو 2-3 دانې ما سره کله کله که ویډیو کې څرګندېږي، نو هغه غوښتنه رانه وکړي چې خیر یو ویډیو کې موږ د سره ونیسئ، سره واخلو. نو بیا 1.5 کس په ویډیو کې داسې راخلم. نو د خپلې کوم ډلې کسان چې یو موږ 5 کسان یو، یو زه یم او 4 راسره کوچني ماشومان دي. ډېر ښه دی، ډېره مننه. تاسو یادونه وکړه چې موږ سره څو کسه ماشومان دي او کار کوي په دغه برخه کې، ویډیوګانې جوړوي. دغه ماشومانو سره څه رابطه لرئ؟ څه مو کېږي؟ مثلا خپلوان مو دي، کوم رشته داران مو دي، ګاونډیان مو دي، د وطن مو دي که نه، کوم ملګري دوستان مو دي؟ ماشومان خو د خپل کور دي، د خپل یو فامیل یو. یو چې کوم ده نقیب الله په نوم باندې، هغه مې ورور ده. 2 مې د کاکا زامن دي، فیصل او ولی. او محمد الله په نوم چې کوم یو ده، هغه مې د خاله زوی ده. نو د خپل یو فامیل د یو کور کسان یو او بس دا لګیا یو د ویډیو خدمت کوو. نو سمه ده، ډېره مننه. که وګورو تاسو ډېر زیات مشهور شوئ، ډېر ویډیوګانې مې جوړه کړلې، ډېر شهرت مو لاسته راوړه.
داسې کله شوي چې د لرې پرتو سیمو خلک یا ستاسې کوم مینوال ملګري ستاسې لیدو لپاره درغلي وي؟ اوله دا خو بس چې لږ یو څوک په سوشل میډیا کې یا ټولنیزو رسنیو کې لږ په مخ لاړ سي نو خامخا بیا کېږي ډېر داسې ډېر خلک لیدو ته راغلي دي، ډېرو سره مې لیدلي دي. داسې په بازار کې روان یم څوک هم وویني نو بس خدای دې ښه ورسره وکړي، ډېر ښه په قدر عزت ښه په درناوي سره ورسره ګورو. نو پوښتنې خو یوه لکه اوس چې ذهن ته راځي داسې ډېر رانه کړي دي نو اوس کوم درته وایم. سمه ده، ډېره مننه. دا راته ووایئ چې څنګه دغې برخې ته راغللی، څه احساس مو درلوده چې دغې برخې ته راغللی چې ویډیوګانې جوړې کړئ، خلکو ته پیغام ورکړئ د ویډیو د لارې او خلکو ته یو نصیحت وکړئ؟ ولا په انسان کې یو خپل یو شوق راسي که نه، نو ما دومره اراده نه وه دغه برخې ته، خو بیا هم خیر لږ شوق مې ورسره و. نو ما په خپله دا فیسبوک کې هم دا ویډیوګانې کتلې را کتلې. نو یو ورځ ما داسې کار کړی، ما ډېر رسنیو ته دا خبره مه کړه، یو کامره مو اخیستې وه د عکسونو لپاره. نو یو ورځ ما داسې وکړه چې هغه کامره ما په دیوال ځان ته کېښودله، ملراسه دغه نه یو ویډیو وکړه. نو په هغه کامرې باندې ما ځان ویډیو ریکارډ کړه. چې کله ما ویډیو ریکارډ کړه نو هغه ما ایډیټ کړه او بیا مې فیسبوک ته چې ورکړه، خلکو ډېره زیاته خوښه کړه. نو ښه نتیجه خو بس لګیا یو کې دغه ده. ښه، ډېر ښه، ډېره مننه. کورودان ستاسې د لا بریاو په هیله. څومره زده کړې لرئ شفیع الله شباب صاحب؟ زده کړې خو رانه بدبختانه په نیمه کې پاتې سوي دي، د اقتصادي ستونزو له وجې زده کړې ما تر 8م ټولګي پورې کړي دي. د هغه نه وروسته خپل کاروبار ته راوتی یم، پلار سره لګیا یم، بس مزدوري خواري کوو. ډېر مننه. قدرمنو اورېدونکو، تاسې زموږ اواز له مزل واتې شروي FM څپو څخه اورئ. د هنر خپرونه ده. په دغه خپرونه کې مو د ښه فن لرونکی او چې په ډېر لنډ وخت کې، په ډېر تنګ وخت کې ډېر شهرت لاسته راوړه او د پیغام په شکل ډېرې ویډیوګانې جوړې کړلې. د دغې فن څښتن شفیع الله شباب صاحب را سره مېلمه دی. شباب صاحب نه به پوښتنې کوو. شباب صاحب، که دا راته ووایي چې موسیقي اورئ که نه؟ او بالکل موسیقي خو اورم، نو ولا موسیقي خو ما ته چې ساده غوندې داسې کوچانۍ غوندې موسیقي خو خوند راکوي، یا ښه داسې ساده کوچاني موسیقي اورم او یا ښه بیا داسې ریمیکس ډیجي موسیقي اورم. نو په اوسني سندرغاړو کې خو مې ولا جاوید امیرخیل موسیقي خوند راکوي، کرن خان سو او ورپسې داسې کوچاني سندرغاړي ما ته ډېر خوند راکوي. او په پخوانیو سندرغاړو کې د چا سندرې ډېرې خوښوئ؟ په پخوانیو سندرغاړو کې خو ولا که خبرې پخوانیو کې خو موږ واړه هلکان وسوي ته به چېرته داسې خو کندیکوچۍ موسیقي ما اورېدلې ده په ماشومتوب کې. نغمه خو دا د اوسنیو کې هم راځي، پخوانیو کې هم ما اورېدله. نو دغسې موسیقي کله کله اورم. ښه، ډېر ښه، ډېره مننه. کور دې ودان خوشحاله اوسېږي. شباب صاحب، شعر و شاعري خو نه کوئ تاسې؟ نه والا شعر و شاعري خو نه کوم، شاعري هم ډېر سخت کار ده او شوق علاقه ورسره لرم. ولې نه شعر و شاعري سره مې شوق شته، اورم یې شاعران خو ډېر زه اورم، شوق مې ورسره شته. هو، ډېره مننه. کورودان خوشحاله اوسېږي. دا که راته ووایئ چې کله تاسې داسې یو څوک غوښتنه وکړي چې موږ سره په راډیوي ډرامه یا ټلویزیوني ډرامه یا سریال یا د دې ترڅنګ په یو فلم کې کار وکړه، تاسې به دا غوښتنه ومنئ؟ نه، بالکل نه. زه چې کوم ده نو خپل مخکې یادونه تاسو ته وکړه چې زه شوقي کار کوم، شوق مې د دې سره. او ما ته ډېر کسانو ویډیو داسې په لیکله بڼه ما ته راولېږي او کیسه راته راولېږي چې په دې باندې ویډیو جوړه کړم. نو د ما چې کومه یو مقصد باندې چې زه ویډیو جوړوم، نو چې ما هغه خوښه نه وي نو زه ویډیو نه جوړوم. لکه د یو ویډیو کې چې زه کار کوم چې د ما خوښه نه وي نو زه په هغه کې کار نشم کوی
او نیک وم. سمه ده. ډېر مننه شفیع الله شباب صاحب، دا هم راته ووایئ چې ستاسې له دې ویډیوګانو جوړولو مقصد څه دی، هدف مو څه دی؟ له دغه ویډیوګانو مقصد همدغه ده، ما مخکې هم یادونه تاسو ته وکړه چې له ویډیو جوړولو یو شوق مې ده ورسره، او بل د ټولنې د اصلاح لپاره یو پیغام د خلکو ته ورکړم د خپلې ټولنې ته. او اکثر د موږ په دې ټولنه کې داسې بدبختۍ ډېرې شته لکه ما چې په دې خپلو ویډیوګانو کې رانغښتي دي، غیبت، دروغ او دغسې دوکې. او ما مقصد هم دغه داسې ما ویډیوګانې په میلیونونو خلک ګوري چې په دې میلیونو کسانو کې یو 15,000 کسان سمې لارې ته راواوښتلم، د ما لپاره یو ډېر د فخر او خوشحالۍ خبره ده. ډېره مننه، ستاسې بریاوې غواړم. تاسو خو ډېرې ویډیوګانې وکړلې او لا هم په دغه برخه کې ستاسې هڅې جریان لري. که دا راته ووایئ چې کومه ویډیو تاسو لپاره ډېره خندوونکې وه او کومه ویډیو تاسو لپاره ډېره جالبه وه؟ هو والا ویډیوګانې خو هم ډېرې جوړې کړي دي، ځینې ویډیو کې بیا خاندي، نو خندا بالکل راځي کې د ما هغه ویډیو کې ما یو ویډیو ډېر زیات مې خندلي و، د دروغجن په نوم د ما یو ویډیو ده، نو په هغه ویډیو کې ما ډېر زیات خندلي و. په هغه کې زه داسې دروغ وایم، نو هغه دروغو ته ما دومره خندا راغلی ده، هغلته ما خندل. او بیا مې چې کله د هغې ویډیو ایډیټ کوم چې هغه ما کومه خبره اورېدې هغه خپلې خبرې ته بیا دومره خندلي دي ما، دا اوس وګوره. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ کور ودان. واقعا هغه ویډیو د ما هم لیدلې وه، ډېره جالبه وه. خوشحاله اوسئ کور ودان. دا راته ووایئ شفیع الله صاحب چې څومره وخت کېږي دغې فیلډ ته راغلی، دغې برخې ته راغلی؟ والا د ما د ویډیوګانو خو به تقریبا داسې کال به ذاتي پوره کېږي، کال شاوخوا کم زیات داسې وخت به کېږي چې زه دا ویډیو جوړوم او بس په دا ویډیو کې لګیا یو. ډېره مننه کور ودان. دا به هم راته ووایئ چې یوه ویډیو څومره وخت کې جوړوئ؟ تقریبا تاسو یوه ویډیو غواړئ چې ولسونو ته وړاندې کړئ، خپلو لیدونکو ته وړاندې کړئ، په یوه ویډیو باندې څومره وخت کار کوئ، څومره وخت کې بشپړېږي؟ والا مونږ خو یو ویډیو تقریبا په یو ورځ کې، ورځ نه هم کم داسې 4-5 ساعتو کې برابروو. تقریبا چې کله ریکارډ کوو نو 3 ساعته 4 ساعته یې مونږ په ریکارډ باندې کېږي. بیا د ایډیټ برخه کې تقریبا څه داسې 2-3 ساعته په ایډیټ باندې لګېږي. نو زه په خپله ایډیټ کوم، دې کې راسره څوک همکاري نه کوي، خپله ایډیټ کوم. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. تاسې راته که ووایئ شباب صاحب چې که یو څوک داسې پیدا شي چې له تاسې غوښتنه وکړي چې ما هم په دغه فیلډ یا په دغه برخه کې ځان سره واخلئ، تاسې به یې ومنئ؟ هو ولې نه، څوک چې غوښتنه وکړي چې چا کې وړتیا وي بیا زه چانس او موقع ورکوم. اجمل په نوم هلک د ما سره ویډیو کې کار کوي، وړتیا یې وکولی سو ما ویډیو ته راوسته، ما سره ویډیو جوړوي، هغه هم ډېر شوق ورسره. یو بل سیف الله په نوم چې کوم ده هغه ویډیو کې چانس ورکوم، چې کله ویډیو کې ورته ضرورت وي. هغه باچا سلامت په نوم باندې مشهور ده، باچا سلامت نوم یو ده. او چا کې وړتیا وي ولې نه، هسې یو دانه و وایي ما ویډیو کې سره واخله او زه به داسې اکټینګ درته وکړم او زه د اکټینګ باچا یم او دا ده. ما سمه ده ولې نه، راسه چې بس ډېر تکړه و، بس د کامرې مخې ته مې ودروه، مازه شروع سه وایه. نو راته ګونګی څه خبرې بیا داسې کولی که نه، لکه دا هم داسې هر چا کار نه ده. بلکل، ډېره مننه. دا خو ده نو ویډیو جوړول یا خپرونه جوړول یا داسې کوم تمثیل کول، دا رښتیا هم ډېر سخت کار دی. ډېره مننه شباب شفیع الله صاحب. داسې کله شوي دي چې ځان ته په کومه لاره باندې روان یاست یا په کوم پټي کې ناست یاست او داسې غلی غلی ترنم مو ځان سره کړی وي؟ کله نه، ښه ډېر پیره مې ولا زمزمه خو بلکل ولې نه، داسې ځان ته یې ویاځې یا روان یم یا په لاره یم. نو
زمزمه کړې مې خو چا په مخ کې نه داسې ځان ته مې زمزمه کړې ده. ډېره مننه. کور ودان خوشحاله اوسېږي. د ژوند کوم پړاو درته ډېر خوندور او ډېر جالب دی؟ ماشومتوب که ځواني زلمیتوب؟ والله نو د ماشومتوب ژوند ډېر خوند کوي. نو زه اوس داسې یم لکه ماشوم نو والله زه خپله اوس والله که ځان داسې راته ښکاري لکه زلمی یا سړی، زه اوس خپل د ماشومانو ماشومتوب ژوند ډېر خوند کوي. او ډېره مننه. یو کس په څومره وخت کې تاسې سیټ کوئ ویډیو لپاره یې جوړوئ؟ څومره وخت کې پرې کار کوئ؟ نو هغه خو داسې ده چې هغه یو خپله یو انسان پورې اړه لري که نه. داسې ګوره د یو ذهن پورې کیدای شي یو څوک یې په 5 ورځو کې ورته اماده شي، بلکل کیدای شي داسې وي چې په یو میاشت کې هم داسې اماده نه شي. نو دا خو خپل هغه شخصا هغه کس پورې اړه لري چې هغه څومره ورسره شوق علاقه یې هغه لري کوی شي که نه. بلکل. ډېره مننه. راځو ستاسې شخصي ژوند ته کتنه کوو. که دا راته ووایې چې واده مو کړی که نه م دی کړی، او که واده مو کړی وي په خپله خوښه یا د مور و پلار په خوښه؟ دا دې اوس سخته پوښتنه وکړه. نو ما خو اول درته وویل چې دروغ به نه سره کې وایو. او هو بلکل واده مې کړی ده، تقریبا 3 کاله دې ما د واده وشوه چې ما واده کړی ده. بل دا پوښتنه وکړه چې په خپله خوښه یا مور و پلار په خوښه؟ نو مور او پلار په خوښه ما په خوښه بس دواړه خوښه ورته ووایم. ډېره مننه. کور دې ودان خوشحاله اوسېږي. راځئ نو له تاسې به یوه جالبه خاطره واورو. والله تاسو خاطرې خو ډېرې لرو، خو یو خاطره وه چې یو ورځ په یو دوکان کې ولاړم، نو کې ما یو 2 ملګري وو، هغه خبرې کولې داسې نورې ویډیوګانو والا یې یادول چې پلانکی هم ښې ویډیو جوړوي، پلانکی داسې ویډیو جوړوي. په دې کې یو هلک ولاړ و سودا اخیستونکی، هغه دې ده ته وایي چې یاره ته ښه پسې ویډیوګانې جوړي. یو هلک نه دی ما ملګری ده، ډېر پوخ ملګری مې ده، شفي شباب نومېږي. یاره دومره ښایسته ویډیوګانې جوړي چې دغه یې هغه نیمایي دغه یې هېڅ شي هم نه دي، داسې ښایسته ویډیوګانې جوړي. نو هغه هلک خو ما پېژانده هم نه نو ما هم ځان پرې غلی کړ او هغو هم داسې راوکتل وخندل. نو هغه هلک به داسې روان شو چې وروسته کله روان شو نو ما بیا سم وخندل. پوه شې هغه اول خو هلک نه خیر نه هغه کوه که نه دروغجن راته نو لاړ. نو دا داسې یو خاطره غوندې ونومله. ډېره مننه. ډېره جالبه وه، ډېره خوندوره وه. کورودان خدای دې تاسو خوښ لري. شفیع الله شباب صاحب د خپرونې په پای کې موږ یوه سندره نشروو. که دا راته ووایي چې د چا سندرې مو خوښېږي، د چا سندره درته د خپرونې په پای کې نشره کړو؟ سمه ده، ولې نه سندره به واورو. که د ما په خوښه یې اورئ نو جاوید امیرخیل په غږ کې به یو سندره واورو چې هغه ویلې ده سیند ویلې ویلې، هغه سندره به واورو. سمه ده. کورودان انشاءالله که موږ سره په ارشیب کې وه نشره به یې کړو، که نه بیا به د جاوید امیرخیل صاحب بله سندره تا ته نشره کړو. راځئ په وروستیو کې در څخه پیغام اورو خپلو هیوادوالو ته، خپلو ورونو ته، هغه څوک چې ستاسې ویډیوګانې ګوري او تاسې پیژني، کوم پیغام ورته لرئ؟ ډېره مننه. پیغام خو والا داسې پیغامونه ما دې خلکو ته ورکړي دي. په هره ویډیو کې ما یو پیغام ورته پروت دي. بیا هم په د تا خبر چې د مزل راډیو له لارې به د هغه اوس هم څوک غږ اوري. پیغام یې ورته دغه ده چې یو بل سره مینه وکئ، نفرت دې ورک شي، بدنیتي دې ورکه شي، ښه مینه خوره کئ، مینه وکئ، ښه په خوشحالۍ ژوند وکړئ. ډېره مننه. کورودان شفیع الله شباب صاحب چې زموږ اړیکې ته مو ځواب ورکړ او زموږ د اورېدونکو سره مو څو لحظې ښې تېرې کړلې او خپل قیمتي وخت مو ضایع کړ. مننه کوم له تاسو هم او له مزل راډیو څخه هم نړۍ مننه چې را دعوت یې کړو. نړۍ مننه. خوشحاله اوسئ. کورودان.